بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په ټیبل ټاک کې زه شهاب الدین خیام تاسو ته حاضر یم. نن موږ سره په سټوډیو کې یو کلیوال میلمه ناستی دی. د هغه دا خیال دی چې کرونا نشته دی. په دغه سلسله کې د هغه سره یو څو خبرې اترې کوو. سلام علیکم. نه وعلیکم سلام. څه مطلب نه وعلیکم سلام؟ اول خو ستا سلام غلط دی او بل ته خو ماته داسې پښتون غونته کې ښکاریم نه. دا قصې پرېږده، یو خو دا ماسک ولګوئ، ښه ته پته ده چې دا څومره ضروري څیز دی، او بل تاسو د دې وبا په باره کې تاسو څه رایې ده، سم خیال دی؟ تیاره د اشنا کېنه والله کو دې پرېږدم کور ته به مړه وفا یادې مړه پوټس کې وفا هم په دې خلکو کې نشته. زه د وفا په باره کې خبره نه کوم، زه د کرونا وبا په باره کې خبرې کوم. تاسو د کرونا وبا په باره کې څه ویل غواړئ؟ کېنه مړه، زمونږ په کلي کې یو زمیندار و، هغه پسې د کور نه ټلیفون وشو، وایي کور ته راشه زوی دې شوی دی. بس هغه په منډه منډه راغی کور ته. چې کور ته راغی ویې کتل نو د هغه لور شوې وه. او وخت تېرېدو څه وخت پس چې کوم دی بیا ورپسې ټلیفون وشو، وایي راشه زوی دې وشو. چې هغه کور ته راغلی دی خوار چې کتلي دي بیا یې لور شوې وه. په درېیم ځل چې ورپسې د کوره ټلیفون وشو چې راشه زوی دې شوی دی، هغه ورته په ټلیفون وي. لکه د دې مطلب دا چې تاسو کرونا نه منئ؟ نه بلکل یې نه منم. تبه منم، ټوخی منم، زکام منم، خو دا څیز بیخي نه منم. ته ولې وبا نه منې؟ دې که موږ سوچ وکړو نو دې خو د دنیا ملکونه په بله واړول، امریکا، برطانیه، انډیا وغیره وغیره، څونه ممالکو کې څومره تبعید یې وکړه دې وبا. کېنه مړه، دغه خو چل دی که نه، هغه خو کاپیران دي. مسلمانه ده په دغې ممالکو کې خو مسلمانان هم شته دی. دغه مسلمانان څومره دغه کړل، دغې وبا ووهل. ستا د ایمان خو راته څه ډېر داسې کمزوری غونته کې ښکاري. زمونږ د کلي مولوي صاحب مې وی چې نشته دی، د کلي خانجي مو وی چې نشته دی، او کاکا مې هم لګیا و چې نشته دی. نو خو چې هغوی وی چې نشته خو بس نشته که نه. یو هم تاسو ته بار بار وي چې دا ماسک ټیک کوي. دا ډاکټران چې لګیا دي، ساینسدانان چې لګیا دي، د هغوی د تحقیق مطابق ماسک اچول ډېر زیات لازمي دي. تاسو ماسک ولې نه اچوئ؟ مړه دا کورې مورې دی لر که تېښتې لري په دې باندې راوستمه. زه دا پروګرام له راوستی یم، کوډه تولو له دې راوستی یم. لر که دا تارونه مارونه دي نه پومه دا سړېواله. ګرانو کتونکو، له بده مرغه زموږ میلمه زموږ نه خفه شو. د بل پروګرام پورې موږ ته اجازت راکوئ. د الله په